السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری حنیف الله ما یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به خوشاله وي. زما قدرمنو کتونکو نن ما تاسو ته کولی شان ویډیو راوړم موبایل جیمیل اکاونټ په اړه کې. چې تاسو خپل په جیمیل اکاونټ کې داسې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې هغه تاسو اپلیکیشن چې کوم تاسو ډاونلوډ کړئ هغه بالکل تاسو ډیټا سکیور کړئ. نو هغه اپلیکیشن به کوم اپلیکیشن دي هغه داسې لوکل اپلیکیشن دي چې هغه په پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کوئ او هغه اف کې اپلیکیشن وي او هغه تاسو را ډاونلوډ کړئ نو دا ټول ډیټا تاسو د جیمیل ټول ډیټا تاسو نه واخلي او هر یو قسم تاسو څه شي چې هغه بالکل تاسو نه سکیور کولی شي. نو دا به تاسو څنګه ختموئ او دا بالکل په اسانۍ سره تاسو ختمولی شئ. زه به تاسو ته ټوله طریقه ښیم په دې ویډیو کې او تاسو دا ویډیو ته سکیپ کوئ او دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ. ډېر ټایم ونه ضایع کوم ځم د ویډیو په طرف. زموږ د جیمیل سره چې کوم اکاونټونه یو ځای وي موږ ولې صحیح اجازت ورکړی نو بالکل په اسانۍ سره تاسو ته دا بالکل طریقه زه ټوله ښیم. اکثر موږ یو اپلیکیشن ډاونلوډ کو پلی سټور نه اپلیکیشن نه ډاونلوډ کیږي موږ ډایرکټ د ګوګل نه ډاونلوډ کو هغه کې موږ خپل جیمیل واچو او کله چې موږ خپل جیمیل موږ پکې واچو بالکل هغه بالکل ټول ډیټا چې دا هغه د جیمیل نه بیک اپ اغستی شي په هغې باندې او دا ټول جیمیل کې څه زیاتر فوټوز ویډیو وغیره څه شی وي هغه بالکل سکیور کیږي بالکل ځان ته اړولی شي. نو دا به تاسو څنګه ختموئ دا بالکل دا تاسو په اسانۍ سره ختموئ. تاسو به راشئ خپل موبایل کې سیټینګ ته. کله چې تاسو خپل موبایل کې سیټینګ ته راغئ تاسو بالکل لاندې راشئ په دې ګوګل باندې به تاسو کلیک کولی. کله چې تاسو په دې ګوګل باندې کلیک کوئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو به له پاسه په دې منیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک کولی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. ستاسو د جیمیل نه لاندې به لیکلي هوم تاسو به له پاسه راشئ په دې پرسنل انفو دې نه علاوه به تاسو راشئ ډیټا ان پرایویسي په دې باندې به تاسو کلیک کولی. کله چې تاسو په ډیټا ان پرایویسي باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به لاندې راشئ تاسو ته به لاندې لیکلي تھرډ پارټي ایپس with account access تاسو په دې باندې بالکل کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو ته به لږ لوډینګ کوي تاسو ته بالکل داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو دا موږ سره الریډي موږ سره چې کوم دي سمسنګ اکاونټ دی سمسنګ مای فایلز دی واتس اپ دی دا خو خیر دا کوم اپلیکیشن چې دا خو بالکل تاسو نه دا کوم اکاونټ چې دی دا جو جیمیل اکاونټ چې دا بالکل نشي سکیور کولی دا موږ سره ښه برابر اپ دي. اکثر بعضې داسې اپلیکیشن موږ را ډاونلوډ کړو چې هغه بالکل په لوکل اپلیکیشن وي یا موږ د ګوګل نه ډاونلوډ کړي او هغې کې موږ جیمیل واچو نو هغه بالکل د جیمیل نه چې کوم بیک اپ وي هغه بالکل هغو ځان ته اړولی شي. نو تاسو بالکل لاندې راشئ دا به تاسو څنګه ختموئ. اکثر تاسو سره بالکل داسې وي. زه اوس په دې واتس اپ مسنجر باندې زه کلیک کړم نو کله چې په دې باندې ما کلیک وکړ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. دا لاندې شین نشان چې دی ریموو اکسس تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو بالکل تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. اکثر تاسو سره داسې اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړي اکثر په دې ځای کې تاسو سره لوکل اپلیکیشن وي تاسو بالکل هغه بالکل ختمولی شئ. دا به تاسو څنګه ختموئ بالکل تاسو چې کوم یو اپلیکیشن لوکل وي تاسو په هغې باندې بالکل داسې کلیک واخلئ. کله تاسو په هغې باندې کلیک واخلئ تاسو ته داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو به لاندې داسې یو شین باندې لیکل مخې ته راشي ریموو اکسس نو تاسو چې کله په دې ریموو اکسس باندې کلیک کوئ نو تاسو بالکل په دې باندې هغه کوم لوکل اپلیکیشن چې هغه بالکل ختمېدی شي. نو امید بس په دې طریقه باندې تاسو خپل جیمیل نه اکاونټونه ختمولی شئ. نو امید ساتم زموږ دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښ شي د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او لایک ول لازمي ورکړئ او که زموږ په چینل کې نه وي زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خوا کې په ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول ورسي. که زموږ دا ویډیو تاسو د فیسبوک پیج نه ګورئ زموږ د حنیف الله ټیکنیکل پښتو پیج دی هغه ورسره هم لایک کړئ نو ډېره مهرباني وي. والسلام.